او که د بیت الله د بیزت اراده شوې ده الله رسوا کړی دی. ابرهه راغی. ابرهه یو لوی د حبشې بادشاه لوی علاقه فتح کړه، یو علاقه او بل علاقه. یمن یې فتح د یمن بادشاه تابع شو، جنگ یې ورسره ونه کړ. نو هغه ته یې ویل چې خطا زما تابع شو جنگ دې ونه کړ نو زه ستا له یو عزت درکوم. ستا په یمن صنعا کې یو خشته محل جوړ، یو خشته محل یې وله جوړ کړ او دا محل به داسې وي چې د دنیا خلک به دلته راځي او خلک یې مقرر کړل وي بیت الله له به نه ځي دلته به راځي. څنګه چې خلک بیت الله ته حج ته ځي او طواف او عمرې له ځي وی بس دغې له به نه ځي د بیت الله مقابله کې یې وله کور جوړ کړه په صنعا کې یمن. مسلمانان خفه شو. یو مسلمان هغه زمانه کې چې کوم د بیت الله مجاورینو خفه شو، داسې به وویل خطه د مونږ د بیت الله په مقابله کې بل کور جوړی او خلک د دې نه منې کې چې هغې له به ځې ورېږه د دې له د بېعزتي کوي. لاړ د دې بیت الله نه یو عربي او یمن ته صنعا ته ځان ورساو او په هغې کې لوی اودسمات یې وکړ. داسې بېعزتي وله وکړم چې رسوی کړم. هلکه دا چا کړي دي؟ دا جي هغه عربو کړي دي. بیت الله والا سړی راغلی دی او ابرهه بادشاه تا چې کم کور جوړ کړی او تا بیت جوړ کړی او ته وایې چې خلک به دلته طواف عمرې له راځي عبادت له د هغې بېعزتي وشوه پکې لوی اودسمات یې کړی. ها داسې یې کړی ده زه به ورځم او د عربو بیت الله به روانوم. قسم یې وخوړ. لوی لښکر یې تیار د اتیانو لښکر چې ورته او را روان شو او په لاره چې کوم څوک قوم مخې له ورځي او مقابله کوي لوی لښکر دی هغه بربادوي او چې څوک یې تابع کېږي غږ ورته نه کوي. دا ابرهه دا لوی لښکر د اتیانو مشر اتي باندې ابرهه سور دی. دا راغی او د بیت الله شریف نه بعد د مزدلفې او د منا په دا منځ کې یو وادي د وادي محصر ورته وایي په هغې کې دیره شو. سوال جواب یې راولېږه د مکې خلکو نه. وی زه راغلی یم ستاسو سړی راغلی دی او زما بیت هغې کې اودسمات یې که هغې بدل اخلم او دا بیت الله د روانو پرېږدم نه. نو که تاسو ما سره مقابله کوئ لاول به تاسو وجنم خو بیت الله نه پرېږدم او که تاسو مقابله نه کوئ نو بس اخوا شئ چې دا بیت الله روان کړم او او د راتلو سره هغه خپله لویه دوړه دمکي وچلوله څومره چې د عربو د خلکو خانو ګډې چیلې څاروي هغې ټول په قبضه کې واخېستل چې مړه کړل او په قبضه کې واخېستل چې دا خلک ویرېږي. دومدام یې جوړ. دغه وخت کې د بیت الله د عربو مشر د حضور پاک نیکو عبدالمطلب د هغه 200 اوښان یې ګیر کړل. عبدالمطلب راغی ابرهه له چې ابرهه سوال جواب ولېږه نو دی راغی چې دې څنګه راغی خلکو ورته ویې صاحب د مکې مشر دی عبدالمطلب تا سره ملاقات کړي. د هغه دا خیال و چې دی به راشي او د ما تابع به شي او بیت الله ما ته پرېږده به مات کړم. وی صاحب دا عبدالمطلب چې مخامخ څنګه ورته ودرېد دا عبدالمطلب دی دی د حاجیانو خدمت کې د قوم او د زمزم یو کویر دلته د هغې خدمت هم دی کوي او د دې ټولو عربو مشر دی. د هغه د مخ دونه عزت و چې ابرهه ورته د خپل تخت نه پاڅېده او دی یې راوسته او ځان سره په خپل تخت باندې کېنه. عبدالمطلب صاحب څنګه راغلی؟ وی زما 200 اوښان دی هغه دې نیولي دی هغې له راغلی ما له خپل اوښان وی بل څه خبره خو نشته. وی نه بل څه نشته. هلکه وی دله خپل اوښان ورکړي. وی ما خو وی چې عبدالمطلب ډېر هوښیار سړی ځکه دې مخ ته دې ما وکتل د دې مخ نه دې زه متاثر شوم. دې مخ کې بعض انسان مخوري دي دې مخ ته دې ما وکتل نو ما دا فیصله وکړه که ته وی چې واپس ځو زمونږ دا بیت الله مه روانوو نو زه واپس ځم ستا مې دا لحاظ کوم. نو د بیت الله سوال دی ونه که چې دا مه روانوو د خپلو اوښانو سوال دی. اوښان څه شی دی؟ که دا دې ویلې وی دا مې درته پرېښوده او ورته څه وایي؟ وی انا رب الجمل رب الابل وی د اوښانو مالک یم او خپل اوښان دنه غواړم
او د بیت الله بل رب دی پوه شو خپل پورې کې بچکی بچ به کیو کنه بچکی خپل کار دی روان دي مال خپل خان راکا او ته پیشه بیت الله دې پیشه هغه د خان ورکل او چې ابراهیم کله کوشش شروع کو چې زم مشرتی ندی وਹੀ پتبر په سټای وو بیا نه چې خي طرف ته ولا مخکې دي چې ګس طرف ته مخکې دي چې مشرق ته مخکې دي چې بیت الله ته مخکې نه دي برلاری او تختید الله د دریاب د طرف نه د تو تکرو په شکل دا تو تکری نه دي د دې په شکل مارغان الله روچت هر مارغه سره درې کانی یو په مخوګه کې یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې او راتل به هغه کانی به را برو او د انسان په سر به د ابرهه د لښکر لګېده ولاندې به دی وته یو تو تکرې د دریو کسانو د پاره شو الله کولی شي کنه ټول لښکر برباد شو ختم د بیت الله حفاظت